لکه څنګه چې زکات ورکول ضروري دي دغسې زکات وخپلو حقدارو ته مستحقینو ته رسول هم ضروري دي. دا زموږ اکثره مالداران تجاران خلک چې کم دي دا یا په خپلو کوټیانو کې ناست یا په خپلو کوټو کې ناست بس دوی له څوک رالی هغه دې حقداره بولي هغه محروم چې قرآن محروم ورته ویلي دي د هغه پسې دوی پلټنه نه کوي لکه د زکات یو غټ حق د هغه محرومینو یعنی هغه تا ته ویلی نسي هغه یا مخکې مالدار و یا مخکې ښه هر څه درلودله اوس غریب سوی دی د ده مخ ته غیرت راځي یا بل څه داسې راځي نو دی تا ته ویلی نسي او ته په ده پسې پلټنه کوې نه و ده له ورځې نه و ده ته وایه نه نو هغه محروم وي. نو دغه خلک دا محرومین چې قرآن ورته محروم ویل دي هغه اکثره محروم پاته سي په دغه وجه باندې چې دوی درته ویلی نسي او ته پسې ورځې. او دویم چې کم څوک د زکات حقداره سو ګوره دا الله ستا روزي ګرځولې ده د دې په خوړلو کې هېڅ شرم کول نه دي پکار دا ستا حق دی الله مقرر کړی. دا بعضې کسان د زکات د پیسو څخه څه داسې یو مردار شی جوړ کړی یار زه وایي زکات نه خورم ته د الله بنده دا غیرت نه دی چې ته زکات نه خورې ته غریب یې مسکین یې حقدار یې پر ځان تکلیفونه مشکلاتونه تېروې او چې کوم شی الله ستا حق جوړ کړی دی هغه ته نه خورې دا خو د عیب خبره نه ده دا خو د پیغور خبره نه ده عزتمن چې الله ستا حق جوړ کړي الله خو نو دنیا دارالامتحان د سره ګوی دی چې و د مالداران دا حق ورکوي که نه ورکوي ته وایې زه یې نه خورم او بل وایي زه یې نه خورم چې کوم څوک د زکات مستحق جوړ سو حقداره جوړ سو د ده دپاره زکات اخیستل عیب نه دی پیغور نه دی ځان په تکلیف کې اچول دا د ده دپاره ناکي ده ناجایز ده الله ستا روزي دا جوړه کړې ده او ته ځان په شا شا کوې. دویمه خبره دا ده عزتمنو دا زموږ بعضې کسانو دا اورېدلي دي چې زکات به اول خپلو ته ورکوې بلکل به خپلو ته ورکوې خپل رور ته یې ورکه خور ته یې ورکه ستاسې به ویل جلایي بل قریب ته یې ورکه لیکن د دې دا مطلب نه دی چې ته یې غیر ته نو ګسه مه ورکوه ګردي بس به د هغه خپل کور کې سره خلاص کړي. په دا ښار کې داسې قومونه شته چې هغه کې هېڅوک داسې څوک نشته چې زکات یې ورکړي یعنې داسې ډېر قومونه شته چې هغه ګرده کوم غریب دی په هغه کوم کې یو داسې سړی نشته چې هغه خپلوان ته زکات ورکړي نو دا غریبان به څه کړي ته یې ورکوې نه اڅکزی په خپلو کې سره تمام کړي نورزی په خپلو کې سره تمام کړي کاکړان په خپلو کې سره تمام کړي مثلا بیا په اڅکزي کې هر یو خپله پښه ده مثلا په نورزو کې هر یو خپله پښه ده په هر کوم کې خپلې خپلې پښې دي نو چې په خپلو پښو کې سره تمام کړي داسې پښې شته چې په هغه کې یو هم موړ نشته هغه به بیا څه کوي. نو زکات وخپل ته ورکول اول حق دی لیکن دا مطلب هېڅکله نه دی چې ته ټولې به درته ورکړي. هغه نور چې کوم قومونه غریبان دي په هغو کې هېڅوک داسې نشته چې هغه دې دا خپلو ته زکات ورکړي هغه دې نو دغسې ګرځي داسې نه دی عزتمن خپل ته یې هم ورکړه اول حقدار هغه دی لیکن دا مطلب نه چې ګردي ورکړه لږ دا نورو ته هم ورکړه دا نور قومونه چې دلته ستا سره آباد دي مهاجر ستا سره آباد دي غریبان ستا سره آباد دي ستا ښار دی ستا په ښار کې نور قومونه ستا سره آباد دي هغه مسکینان دي غریبان دي هېڅوک نه لري چې زکات ورکړي هغو ته هم ورکړه. نو که چیرې دا کم ترتیب سره روان سي نو ټوله به په ښه طریقه روان او که هر یو بس په خپل کور کې سره تمامي یا بل په خپل کور کې سره تمامي هغه خواران دي نو بس که څه ولو که څه نه بس ناست نو دا ټول غریبانو باندې نظر ساتل د ټول غریبانو فکر کول دا د ایمان علامه ده. الله دې موږ ته دا توفیق راکړي چې ټول ته سره